ولې د رواني اختلال لرونکي کسان په زیارتونو کې تړل کیږي؟ د اټکلي شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه خلک په رواني اختلال اخته دي چې له ډلې یې 60% یې ناوړه حالت کې دي. خو د دومره کسانو لپاره یوازې 100 بستریز روغتون فعالیت کوي. ډېر خلک د ناسم پوهاوي، محدود امکاناتو او دیني باورونو له امله غواړي اسانې او دودیزې لارې ولټوي. یو هم زیارت ته تلل دي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د میا علي زیارت ته ورځو چې خلک د درملنې لپاره ورځي. هغه کسان چې پاریز ته ورکړل شي سالوې خوړسي نو هغه تور مرچ خوري، هغه وچه ډوډۍ خوري. چې کله هغه سرګټ ورکړل نشي، نسوار ورکړل نشي توکي چې دا په اړ یو شی بند شي، خوشبويي په بند شي، بلمان سړی په بند شي، دې سنور پالتو غب شپ نه لګي. نو ان شاء الله تعالی د الله په فضل صدا خدای خکې. په اوسني عصر 21مه پیړۍ کې افغانستان کې د رواني اختلال لرونکي کسان په زنځیرونو تړل کیږي، پر خاورو ویده کیږي او 40 ورځې د خوړو لپاره یوازې مرچ او ډوډۍ ورکول کیږي. خلک په دې باور دي چې له دغې لارې د رواني ستونزو درملنه کیږي. پر دغو ستونزو اخته کسان د دودیزې درملنې په دې ځای کې د لیونیانو په نوم یادیږي. اوس دستي موږ سره همدغه 12 لیونیان دي، بیا مختلف ځایونه موږ ته راځي، لکه ایران نه موږ ته راغلي. اوس دستي مې درته وښوده دا جرمني نه راغلی او دا کوم چې روس دی، هلته علاجونه ډېر کړي دي، نه خو شوي، ډاکټران یې مو ولي او ټکولي دي، همداسې پولیس یې مو ولي، بیا هغې د ریپورټ کړی دی، سره ټاپۍ ورته لګول. دلته چې راوړو ورونه یې تنګ شو، کابل کې کور بیا موږ ته دلته راوړو، نو اوس پروت دی، الله به پرې رحم وکړي. خو یوازې دلته نه، په افغانستان کې په عامه کچه دغو کسانو ته د لیونیانو خطاب کیږي. خو دوی په اصل کې هغه کسان دي چې له اروايي ستونزو کړیږي او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. په دې زیارت کې داسې کسان شته چې د میا په نوم یادیږي او د درملنې مشران ګڼل کیږي. پر دې سربیره دلته یو شمېر ساتونکي هم کار کوي. دا کس همدې زیارت کې کار کوي. موږ د هغه چا لیدو ته بیایي چې دلته د درملنې لپاره راوړل شوی دی. يا جماعة توشك ليس لها عبد الخالق ظاهراً وږی دی او د وچې ډوډۍ او مرچو دغه رژیم دی نشي مړولی. دغه ځای کې خلک تر ډیره د درملنې پر ځای شکنجه کیږي. د مرچو خوړل کیدای شي د انسان درد راکم کړي، خو په چین کې یوه څېړنه ښیي چې ذهني فعالیت راکموي. دا په دې معنی چې په دغه زیارت کې د خوړو رژیم د انسان درد راکموي خو ذهني فعالیت یې له منځه وړي. آیا په زیارتونو کې د دغو کسانو درملنه کیدای شي؟ ولې خلک زیارت ته ځي؟ خو مثلا په افغانستان کې جدا دود دی، دلته خلک منای صاحبانو ته ځي، خلک زیارتونو ته ځي، خلک تعویذونو ته ځي، خلک د دم او دوا نه استفاده کوي د دې په واسطه چې ډاکټرانو ته لاړ شي. خو البته د هغه رواني ناروغۍ چې هغه خفیف شکل یا هغه عادي شکل چې دی، هغه په دغه درملونو سره ناروغ روان تسکین کیږي، د ناروغ په رواني لحاظ یو څه تسکین کیږي، ډاډګیرنې اصلیږي، یو څه خواله پکې رامنځته کیږي. خو که چېرته ناروغۍ نسبتا پرمختللې وي، بیا په دې دا برخه کار نه کوي. موږ د دې سره بیا باید نورې د تداویګانې یا د درملنې هغه برخه چې د ډاکټرانو پورې اړه لري باید هغوی سره تماس ونیول شي او په منظم شکل د هغوی په واسطه تداوي شي. یو شمېر خلک وړاندې تر دې چې روغتون او ډاکټر ته ولاړ شي، د دیني باورونو پر بنسټ د زیارت لاره ورته اسانه ښکاري. سره له دې چې دیني عالمان ټینګار کوي چې زیارت ته تلل د درملنې لپاره کومه دیني ریښه نه لري. متاسفانه په هغه زیارتونو کې عجیب او غریب کارونه روان وي. چاته په لاس کې تار اچوي چې دا به ستا حفاظت وکړي، دا چې کوم د هندویزم مذهب نه راغلی. چاته دود کوي، ور ته مخکې کوي چې دا به ستا نظر لرې کړي، دا چې کوم د زردشتیان د مذهب نه راغلی. چاته تیږې ورکړي، دا هم چند اسلام په رڼا کې وجود نه لري. چاته تعویذ وتړي، معلوم د شی پکې لیکلي دي، دا هم په اسلام کې ناجایز. د درملنې لومړی شرط دا دی چې کس پوه شي ستونزه لري او غواړي درملنه یې وشي. راځئ چې دغه زیارت ته له راغلو کسانو سره په دې اړه وغږیږو چې څه ستونزه لري او د څه لپاره راغلي. ما ته راوړه زه به شمای به نه وایم. هیڅ تکلیف نشته، لوږې تکلیف وږي یم. دلته ولې راوستی؟ داسې لږ مریض یم.
څه تکلیف لري؟ هیڅ تکلیف نه لرم. نو ولې دلته راوستې؟ د ورور مې راغلی. دلته خفه یې خوشحاله؟ ډېره خفه یم، داره مې چوي. ولې؟ نه کېږي، خپل دی خپل دی. زه کور نه بهر ووتلم او 4 کسانو زه په زوره وتړلم او دلته یې راوړم دروازې نه بهر. زه شکر دی مسلمان یم، دلته مونځ نشم کولی. ما ویسې کور ما سره مرسته وکړي. هغه څه چې په دغه زیارت کې روان دي د رواني اختلال له درملنې سره هیڅ تړاو نه لري. پیړۍ وړاندې دغه ډول باورونه په نورو هیوادونو کې هم وه چې هغه مهال رواني اختلال د خدای غوسه او پیریان ګڼل کېدل. له همدې امله له ګناه د پاکۍ لپاره به پر دغې ستونزې اخته کسان د پیریانو د وژلو پروسې ته لیږل کېدل، هغه څه چې تر اوسه په افغانستان کې روان دي. خو اوس د علم د پرمختګ له امله د رواني اختلالاتو دلیل په مغز او ذهن کې کشف شوی او خلک کولی شي ډاکټرانو او ارواپوهانو ته په ورتلو دغه درملنه وکړي. په افغانستان کې له یوه ډاکټره پوښتو چې په دغه هیواد کې د رواني درملنې لپاره کومې لارې شته. معمولا په رواني برخه کې موږ 3 برخې د تداوی لرو چې یوه برخه سایکوتراپي ده، دوهمه برخه فارماکوتراپي یا د دوایي درملنه ده او دریمه برخه الکتروکنولسیو تراپي ورته وایي یا برقي شاټونو په واسطه درملنه ده. د یادونې وړ ده چې د برېښنایي شوکونو درملنه هم اوس د DSM د کتاب له مخې منع شوې ده. پر دې سربیره د دغې ګونګې کیسې لویه برخه ښځې دي. په دغه زیارت کې مو هیڅ ښځه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې د دغو ښځو درملنه څنګه کیدای شي. له همدې پوښتنې سره خپرونه پای ته رسوو. که تاسې په دې اړه معلومات لرئ له موږ سره یې شریک کړئ او ویې لیکئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارو.